چې نن یې په سترګو کې ځان ګورم چې څه یم پکې نن یې په سترګو کې ځان ګورم چې څه یم پکې چېرته تې ورک یم او که نه چېرته کې شته یم پکې او روح مې خوشبو شو چې ساه اخلم او وږمه راکاږم روح مې خوشبو شو چې ساه اخلم او وږمه راکاږم حسن د ګل دی زه به ورا یم او وده یم پکې واه ډېر زبردست او یی چې د کنارې تر وچو شګو پورې ځان رسوم د کنارې تر وچو شګو پورې ځان رسوم ژوند سمندر دی زه د مینې یوه چپه یم پکې واه ډېر زبردست او هر یو مین دې په خپل ځای کوي فریاد د مینې هر یو مین دې په خپل ځای کوي فریاد د مینې خو زه به په جړا سر یم سرینده یم پکې واه ډېر زبردست ډېر اعلی شعر که د غمونو نه ځان پټ کړم حاصل یې نشته که د غمونو نه ځان پټ کړم حاصل یې نشته ساقي دا جام دې رانه واخله نور دې نه یم پکې واه ډېر زبردست ډېر زبردست مننه او یی چې لکه زمونږ چې د روح خو د وجود مثال دی لکه زمونږ چې د روح خو د وجود مثال دی هغه ستار نظر یې تار دی زه نغمه یم پکې واه واه ډېر زبردست او سحر نسیم دې لوګی شوی له ښکلا له زیارت سحر نسیم دې لوګی شوی د ښکلا له زیارت د ګربتۍ غوندې رورو په سوځېده یم پکې شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم. باړې ته راغلی یو دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم سحر نسیم افریدی صاحب دی چې ډېر خوندور کلام لیکي په دې سیمه یې نوم دی او خلک یې کلام ډېر خوښوي. نو وخت مو ډېر نه هم راځي چې اول ورته پروګرام کې هرکلی وایو. نو سحر نسیم افریدی صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایم. خیر اوغلو خیر اوسې خیر دی توسې له هرکلی ویو چې توسې دا پروګرام د مونږ خواله روړو او دا ادبي خدمت کوو الله پاک دی توسې نن دغه سلسله داسې جاري وساتي. مننه ملګرو مینوالو کتونکو د سحر نسیم افریدي نه به کلامونه هم اورو او د وخت سره به څه تپوسونه هم کوو خو د ټولو نړمبه یې موږ د پاڼې د مینوالو سره سلنډه غوندې پېژندګلو وکړه. زما خو سکیم جان مې نوماد او سحر نسیم مې تخلص دی او کوم برخیل شلو برخیل یم په تیرو په پاړه باندې دواړو زوینو اوسېدونکی یم. ډېره مننه زه چې مینوال به تمئ نو د مینوالو سره کلام شریک فضل مطلب وایي چې ستا په بلتون کې زل وهلی زما هر ماښام دی ستا په بلتون کې زل وهلی زما هر ماښام دی که مې ارسو په کناره سمندر ماښام دی. واه ډېر زبردست. ستا په بلتون کې زل وهلی زما هر ماښام دی که مې هرسو په کناره سمندر ماښام دی. و ښکارېږي نه خو د یار ښکلي رقیب خامخا وي ښکارېږي نه خو د یار ښکلي رقیب خامخا وي که ګورې پټ شاته دی هر یو مازدیګر ماښام دی. واه ډېر زبردست ډېر زبردست. او مخکې شعر دی چې د سپرلي شپې ورورکي ګرځوي بالې ډیوې د سپرلي شپې ورورکي ګرځوي بالې ډیوې او د مرغو شور دی په چینار کې په ګودر ماښام دی. د سپرلي شپې ورورکي ګرځوي بالې ډیوې د مرغو شور دی په چینار کې په ګودر ماښام دی. او مخکې شعر دی وایي چې د انمر چې پریوزي نو د زړه مې د سینې نه وځي د انمر چې پریوزي نو د زړه مې د سینې نه وځي خوښ مې په دشته کې کلي نه بهر ماښام دی. واه ډېر زبردست ډېر زبردست. وایي چې زه آشنا سره د یو بل نه غاړه اخلو زه آشنا سره د یو بل نه غاړه اخلو ستوري او میاشت راته ولاړ د غره په سر ماښام دی. واه ډېر زبردست ډېر. او رڼا چې ورکه شي د خپل احساسه ور اخلمه رڼا چې ورکه شي د خپل احساسه ور اخلمه لکه د شمع په سزا کې زما هر ماښام دی. واه ډېر زبردست ډېر عاشق. مننه. او سحر نسیمه زمون غم او زمون درد شریک دی سحر نسیمه زمون غم او زمون درد شریک دی چې په یو وخت مو د کابل او پېښور ماښام دی. واه ډېر ډېر اعلی کلام مینوالو کتونکو تاسو اورو د بلا خوندونه مو هم تېغوستلو تاسو به ترې هم بلا خوندونه اخیستي. سحر نسیم صاحب د خپل ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې د شاعرۍ د کوم وخت نه شروع کړی د شعر شاعري استاد یې څوک دی او کتابونه د چاپ دي یعنې د چاپ د ملګرو سره د شریک شاعري خو زه د سکول د پنځم نه کوم بیا وخت په وخت باندې چې کوم تکړه شاعرون دي هغو سره وخت تیر کړی لکه زیګره پریدی شو زموږ مشر ورور خیالمند صاحب شو داسې منتظر جادرون شو الله دې وبخښي دا ټول
نو دغه ټولو سره وخت په وخت باندې پاتې شوي دغه ټولو نه موږ زده کړې کړي خو اوس هم لګیا یو مطلب ورسې په زده کړه کې یو ځکه چې دا خو یو بې پایانه سمندر دی بې سایله نو علم لا ورسېدل ډېر بد دي که نه اوس هم موږ له طالب علمانو خو ما لیکل ډېر کړي دي ما سره لیکل شته خو کتابونو له بس د الله امر پرې نه شوی نو لیکل کوم ګده مې کېدای شي داسې وخت راشي چې ته کتاب جوړ ډېره مننه سحر نسیم صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي ته په کم صنف کې کور کړی تر دې دمه دې څومره کور کړی دی غزل او په نظم باندې مې زیات مې په غزل کړی نظمونه مې هم لیکلي چاربیت هم شته دی او د نثر مې هم لیکل کړي دي خو هغه لکه بس کم دی دغه په مخ کې نو انشاءالله باقي وخت زه یم چې نثر هم څه نه څه هغه به سره پوره کړم هغه کم تعداد یې چې دی د هغه فکر مې شته دی ډېره مننه زین چې مینهوالو سره کلام شریک کړه نو مینهوال به ډېر خوشحاله شي دی داسې وخت د چا په خوله چې باور څنګه وکړم دی داسې وخت د چا په خوله چې باور څنګه وکړم چې مې لیدلې نه ده میاشت نو اختر څنګه وکړم واه ډېر زبردست بیا ویا دی داسې وخت د چا په خوله چې باور څنګه وکړم چې مې لیدلې نه ده میاشت نو اختر څنګه وکړم ډېر زبردست او د دشتې کاڼي د باران په اوبو نه پستېږي د دشتې کاڼي د دشتې کاڼي د باران په اوبو نه پستېږي په جاهلانو مې د علم اثر څنګه وکړم واه ډېر زبردست ډېر اعلی شعر دی چې د دشتې کاڼي د باران په اوبو نه پستېږي په جاهلانو مې د علم اثر څنګه وکړم او په پښتنو کې دا احساس تر ننه نه شوه پیدا په پښتنو کې دا احساس تر ننه نه شو پیدا چې په خپل ورور باندې گزار د خنجر څنګه وکړم واه ډېر زبردست نه وایي چې زما په کام کې حقدار سر د داستار پاتې نه شو زما په کام کې حقدار سر د داستار پاتې نه شو اوس د اسلام په نامه بل یو لښکر څنګه وکړم واه ډېر اعلی شعر دی زما په کام کې حقدار سر د داستار پاتې نه شو اوس د اسلام په نامه بل یو لښکر څنګه وکړم او مخکې شعر دی یی چې سحر نسیم ځنې شعرونه په سینه کې ساتم سحر نسیم ځنې شعرونه په سینه کې ساتم د کور خبرې په حجره کې بهر څنګه وکړم واه ډېر